هیڅ پوه نشم د ګوتو په شمار شپې وې تېرې دي فدا د زمي اوسېدنې هېڅ شی نه لرو یخو ساړونه د وشتکانو دونه مجبوره یې چې د وشتک زه خرڅ کړم دا اوس ما زوی ته د ګدایي که اعتبار وکړه په خدای باندې دا پخه مایې فدا دا چې پوچ دلته په یخ د لاسه راس کمري دونه مجبوریت دی چې اولاد رانه خرڅېږي ناچاره یم چې خپله لور رانه خرڅېږي څه چاره وکړم چارهګۍ نشته کاروبار نشته دی زوی که مې تللی دی کلم زوی مې لېږلی دروازې د خلکو دروازو ته ولاړ نه شي مې ډوډۍ ورکوي نه یې ورکوي جره راته راځي موږ ناست یو چې ډوډۍ راته راوړي ډوډۍ نشته دی مړې وخوري څنګه وږي دي دا خواران ګوره ټول وږي ناست دي وږي چار سهار چای نه دی خوړلی بېچارهګانو همداسې پاتې څوک مرسته راسره وکړي کومک وکړي خدای پاک دې تاسو سره کومک وکړي پښه مې نشته ده پښه نشته ده قطع ده پښه مې قطع ده دغسې حال دی وروره ټوکې مې کوم سره د رشخند کار مې دی دا خو ماشومان رانه خرڅېږي وړه لور مې رانه خرڅېږي سهار چای نه دی خوړی وږي دي سوخت مواد نه لري چې کوټه هم ګرمه کړو کوټه رانه شخص وشخېږي رانه بخارۍ مې نه دی ایښې ناچاره یو نه لرو وسه نه لرو توان راکې نشته دی بېچاره یو نه لرو چای نه لرو څنګه وکړو موږ سره کومک وکړئ هیڅ پوه نشم د ګوتو په شمار شپې وې تېرې دي کور کې چې شی نه لرم حیوانان مې دي ټول وږي تږي روانې کوي چې کور کې نه لرو وروره لږه راتلي د ماشومان مې ټول هغه دي ماڼه ماشوم مې لېږلی کورو ته پردي کورونه ډوډۍ راځي زه یې خورم هېڅ مرستې چې شی کوکونه نه کېږي موږ سره ټوله توره تیار کړي ده راباندې حیرانه پاتې شوم چې په هغې د بلا څنګه کوم څه کوي کېږي نه مې لاره د خلاصون شته پرون خو که زندان که زولنې وې تېرې دي هېڅ شی هم نه لرو پلار مې پیدا یو بخارۍ هم نه لرو موږ سره کومک وکړئ هېڅ شی نه خاص لرو نه هغه لرو هېڅ شی هم نه لرو لرګي هېڅ شی هم نه لرو هیڅ پوه نشم د ګوتو په شمار شپې وې تېرې دي لورونه هر څوک چې دا زما ویډیو ویني ما سره کومک وکړئ ما سره کومک وکړئ چوچهداره ولاداره یم غریب بېچاره یم ستاسې ورور یم یو افغان یم زم شپې وې تېرې دي که درد که پرهرو او که دارو تېرېدل